یاره مولا صاحب ته خو ډېر زیات بې شرمه یې چې ولې ته راونیسم یا در باندې ځان وډبومه یا تا وډبومه که ته مې وډبولې نو خلک به وایي چې مولا صاحب یې وډبو خو هلکه ته تا کې خو بیخي شرم نشته دی قدم راواخله ولې ساده ګله ما خو څه کړي نه دي که نه چې په زول بس لګیا یې څه چل دی خیر خو به یې که نه ملا صاحب ته خلک چې مخامخ خبرې نه کوي ساده سړیه یاره پرېږده مولا صاحب بس تېر شه دې نه چې بس ځان دې شرمولی دی مونږ خو دې په شرمونو وشرمولو ځه لاړ شه مولا صاحب پسې ځانه باندې مه ډبوه اوس بل ته خلک وایي چې مولا یې وډبولو قدم راواخله او ډېرې د وهلو خبرې مه کوه ساده ګله ومن ته راسملولی در باندې به د پاسه ناست یم تا غوندې د ورځې 200 په درجنو خلک زه په جومات کې روشني لختې پې ماتوم او که نه ځان یې راباندې مه خرابوه ښه ساده ګله تا خو ایله ځان د ځان وکتو که نه رشته ځان ته دې کار وکتو د ورې که تا د کلي مولا ووالو زه ځم اوس تاڼې ته پولیس در پسې راولم اوس هم دې پې ډبوم ته صبر وکړه او که نه که پولیس ورته نه ونه څه ونه ویلې که نه د جومات چڼي در پسې راولم لږ صبر وکړه ته زه د مولا صاحب ته داسې کار کړی دی پوه شي چې په خبره باندې نه پوهېږي چې د جومات چڼي راولي او که د پولیس والا راولي او که نه زه دې په کیسه کې نه یم قدم راواخله بس همدلته ودرېږه چې ونه خوځېږي بس همدلته درته ولاړ یم ولا کې وخوځېږم زه لاړ شه زر راشه ښه السلام علیکم قمندان صاحب خو یې جوړې خیر دی وعلیکم السلام مولا صاحب په خیر ته په تاڼه کې خیر خو به یې که نه داسې خو نوي کیسونه راځي چې مولیان هم اوس په تاڼو کې ګرځي تاسو خو ډېر ښه خلک یې نو تاسو خو په جومات کې باید یې که نه نو په تاڼه کې څه کوئ یاره قمندان صاحب خبره دې پذیره زه باید جومات کې وی خو دا ټول کارونه د ساده ګل د ساده ګل د لاسه زه په دې تاڼه کې نن ولاړ یم خو اخر ولې د ساده ګل د لاسه په تاڼه کې دا راته ووایه چې چل څه چل شوی دی یاره قمندان صاحب د کیسې نه خو زم خبر نه وم خو به ساده ګل چې دی خدای خبر نسوارې خوړلي او کاکلې پوند ته تللی او بس د خوشې په خوشې 2-3 څپېړې ووالم یاره مولا صاحب خدای خو دې داسې حیران کړه لکه موږ دې چې حیران کو ساده ګل او داسې کارونه او بیا د کلي جومات والا نه رښتیا د کلي په مولا باندې لاس اوچت کړی دی الله مې دې توبی دته ورته مولا صاحب زه به یې خوښ شم ښه بېغمه شه تېنه آفرین قومندان صاحب چې در نه خلاص نه شي پوه شوې 2-3 میاشتې په دې جیل کې پکې تېرې کوو او سړه ډوډۍ ورته ورکوه چې دا نه ګوره ښه خوراک ونه کړي ښه بس ته بېغمه شه یله که ساده ګله بر راوځه میدان دې لړلی دی په کور کې پټناسې راوځه د باندې لکه ساده ګله قدم راواخله دا خو یې رښتیا هم راپسې پولیس راولېږو ښه او که نه چې به څه وایي دا رقمه پولیس ماما دا رقمه هملته ودرېږې 2 منټې الله خیر کې قدم راواخله میدان خو مې رښتیا هم لړلی دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مولا صاحب نه رښتیا پولیس ماما په خیر راغلی خیر خو به قدم راواخله بس وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ساده ګله ځان نه به راته ډېر شریف نه جوړ ډېر به هوښیار وښه کېږم نه ولې چې زه پولیس والا یم زما 2 سترګې مخکې 2 مې شاته او میدان دې لړلی دی ساده ګله رښتیا وایي قومندان صاحب دا شا دې راوړوه موږ ته که نه نه رښتیا مطلب مې دا دی که نه چې دا د سر شا دې راوړوه چې 2 سترګې دې شاته شته او که نه موږ دې په سوچ کې واده و قدم راواچوه درته مې اول نه وویلې که نه چې ساده ګله ډېر به وسادي را سره نه کوې خبره داسې ده که نه چې دا زموږ د پولیس والا متل دی چې 2 سترګې مخکې دي او 2 شاته ښه او که نه ښه پولیس ماما دا ستاسو متل دی ما ویل که شوتل دی خبره داسې ده که نه چې ما خو څه چل نه دی کړی خو دلته ولې راغلی موږ پسې که چې ډوډۍ خورې خو چې در باندې وخورم قدم راواخله نه ساده ګله چې ډوډۍ ته وخوره کیسټ وکړې ښه دا راته ووایه چې د کلي مولا دې ولې والی دی ظالمه تلې د کلي مولا دې والی چېرته به دې بل څوک والی او که نه ته تلې د کلي مولا دې والی ته شرمېدې نه چې په مولا دې لاس وچاته ولو یاره څه درته ویم نو پولیس ماما ډېر زیاتې مجبوره کړې ومه که نه او داسې غوسه راتله که نه اخر د غیرت او د پښتو خبره ده که نه یاره ساده ګله نو دې کې د پښتو د غیرت څه خبره ده اخر چل څه شی و چې تا مولا صاحب والو پولیس ماما ولا زه شرمېږم قدم راواخله یاره ساده ګله مازغه به مې نه خرابې ښه چې مولا صاحب دې والو نه شرمېدلې چې اوس خبره کې شرمېږي څنګه چل دی کار خو به نه خراب کړی درته نه پولیس ماما خبره نه ده خبره یوه بله ده بس ساده ګله درته مې وویل چې مازغه به نه خرابېدل دا خبره وکړه دا راته ووایه چې مولا صاحب دې ولې ووالو یاره پولیس ماما خبره داسې ده که نه چې دا ملا مې په همدې خاطر وویلو که نه کې بیخي شرم نشته دی تا له خو ښه پته ده چې بله زما واده و د یو خطرناک واده مې په دې کلي کې وکړو تا ته به د وریجو بوی هم درغلی که نه قدم راواخله خبره داسې ده که نه چې دا ملا مې په دې خاطر وویلو د زما نکاح تړله او زما د ټولو تر زامنو په مخ کې زما د ښځې نوم واخېستو اوس ته ووایه قدم راواخله وکړي دا خو ستاسو شخصي معامله ده او زه پکې هسې د شمرو مچ راولیدمه بس ساده ګله ته پوه شه مولا پوه شه زه درنه لاړم یا الله خیر د داسې حالاتو نه مې وساتې